بناءً په موږ مسلمانانو باندې لازم ده چې خپل ځانونه کاملین ونه بولو، په خپل ځان باندې بیل صحیح تحقیق او تتبع، بیل اجماع د علماو، بیل اتفاق د علماو په انفرادي اراو باندې موږ یو څه اتفاقی شریعت ونه بولو. دا موږ ته دا درس ده له دې آیاتونو څخه. ځکه الله عز وجل فرمایي فلا تزکو انفسکم، تاسې خپلو ځانو تزکیه او د خپلو ځانو براءت مه بیانوئ. هو اعلم بمن اتقى. مفسر ابن جوزی رحمت الله علیه فرمایي چې حضرت علی کرم الله وجهه د من اتقى دا تعبیر کړی ده چې من عمل حسنة و ارغوا عن معصیة، څوک چې حسنه عمل کوي او له معصیو څخه ځان ساتي، هغه من اتقى ده او په هغه باندې د الله علم ده. او د امام حسن بصری رحمت الله علیه تفسیر را نقل کوي، فرمایي چې من اتقى من اخلص العمل لله، د چا چې عمل الله ته قبول، نو د الله د قبول عمل علم له الله سره ده. موږ هر څوک خپل اراوي خپل فتواګانې دا دین ونه بولو، شریعت ونه بولو، تر څو چې د ټول امت د علماو اتفاق په باندې وانخلو، د اکثریت علماو د جیدو علماو اتفاق په باندې وانخلو، توافق په باندې وانخلو، په خپل علم باید به باور وسو. حضرت یوسف علی نبینا علیهم الصلاة والسلام سره اولو العزم انبیاء څخه ده. فرمایي وما ابرئ نفسي، زه د خپل نفس تبریه نه کوم، ځکه زه یو بشري نفس لرم، او ان النفس لاماره بالسوء، هر نفس بدی ته تیار ده الا ما رحم ربي، مگر چې د ما رب په چا باندې رحم کړی. بناء موږ نفوس اماره بالسوء لرو، د هغو په مطمئنه بدلول دا له صنعت د رجالو څخه ده، دا د پهلوانانو کار ده. نو باید ومنو چې موږ په خپل متداول او متعارفه مروجاتو کې زیاتې داسې غټې او وړې غلطیانې لرو چې موږ باید دغو اصلاح وکړو. زه یې د نمونې په طور د یو څو نمونه مثال یادوم. مثلا موږ له قدیم الایام څخه دا موږ خپل په معاشره کې د زنانو حق میراث په کتاب الله او په قرآن باندې ثابت ده، د هغو میراث نه ورکوو او هغه د خپل عیالې په یوه بله برخه باندې خورو، او موږ د دې سوچ هم نه کوو چې موږ د حرامو په خوړلو باندې لګیا یو. موږ حتی په خپل ذهنو کې دا مستقره کړې ده، دا تسلیم کړې ده چې موږ یو ډیر حلال رزق لرو، له خپل ملک او له خپل پټي له خپل جایداد څخه ماته حاصلات راځي، او در حالې کې چې په هغې کې د موږ د خوندو د لوڼو حق یې، هغه حق ته موږ حق نه وایو. د زنانو حق مهر حلال بولو، خوراکې دا د ځان حق بولو، هغو ته حق نه کې ورکوو. او په پیړیو پیړیو د موږ زنانه قشر له فرضي علومو څخه محروم پاته دي، موږ محروم کړي دي. هغه نه د الله په معرفت باندې پوهېږي، نه د خپل پیغمبر معرفت لري، نه د هغه له سیرت او تاریخ خبر دی، نه د خپل شریعت له اصولو خبر دی، نه د خپل اسلامي اخلاقو څخه خبر دی، نه له خپلو انساني حقوق اسلامي حقوقو څخه خبرې دي. او دا موږ د هغو هغه جهالتو په جهالت کې ساتل موږ د ځان دپاره ویاړونه بولو، ارزښتونه یې بولو، افتخارات یې بولو، چې دا یوه عظیمه غلطي ده. او همدارنګه د موږ یو ډیر ښکلی قشر مبارز و مجاهد طبقه زیات خصوصا نوجوانان دا په دې غلطي کې مبتلا دي او ګیر دي چې د عقوباتو اجرا ته شرعي او اسلامي نظام وایو، چې دا موږ اسلامي نظام هغه اسلامي او شرعي نظام چې هغه ټول انسانیت ته او د ټول جهان دپاره یو حیات طیبه ده، او په هر بخش د ژوند کې خپل دستورات او خپل فرامین لري. دا موږ منحصر کوو صرف د قصاصو د ځینو عقوباتو تر اجرا پورې، چې دا موږ د اسلام په تعبیر باندې اسلام ډیر وړکی کړی او دا یوه لویه جفا ده. او د مثال په طور په موږ کې ډیره عمومي شایعه ده، په ډیرو سیمو د موږ د علاقو کې چې موږ امامتونه د زکات په اجرت باندې کوو.
دغه زکات موږ د اجرت په تور باندې د امامت په مقابله کې اخلو او دا به ځان ته روا بولو. دا اجرت هم فاسد اجرت ده، ځکه چې دا اجرت مجهول ده. په جهالت د اجرت باندې اجاره فاسدیږي او دا په خپل عیال باندې خورو او د حلال په نیت باندې خورو. او دومره غلطي دا ده چې مقتدیانو ورونو ته دا ذهنیت ورکړی ده چې تاسې زکات سوی ده، هغه هم له زکاته ورکولو څخه مطمئن کړي دي. له دواړو طرفه خساره کوو. او همدارنګه د یو مثال په طور موږ د ګروي په نامو باندې سودي ګټه خورو او دا ځان ته روا بولو. هغه ګروي چې هغه په شریعت کې ګروي ده او د استوثاق د دین لپاره ده، متقدم دین متحقق سوی، په هغه کې یو شی په ګرو باندې ورکول کېږي مدیون له طرفه او مرتهن هغه قبضه کوي، خو هغه له هغه سره امانت وي، دی له هغه څخه نه پناه اخلي، استفاده نه تیر کوي، هغه ځان ته ګروي ده. په هدایه کې یا د موږ د فقه په کتابو کې څه لیکل سوي دي چې له مرهونه څخه ګټه اخیستلی سو، هغه ځان ته اضطراري صورتونه دي. هغه داسې نه دي چې هغه مشروط دي. که چېرته هغه نفع اخیستل کې مشروط سي، نو دا تر دې حدیث لاندې راځي چې کل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. دا حدیث بیهقي را نقل کړی. بناء مخته د الله عز وجل د حقو د شریعت د اتباع توفیق راکړي او له مزخرفاتو او له باطلو مروجاتو څخه د الله وساتي، او چې بیا موږ نه تنها هغه د موږ مروجات دي بلکې موږ د خپل ځان لپاره ویاړونه او افتخارات بولو، ملي ارزښتونه یې بولو، خپل تشخص یې بولو. له داسې خطرناک موقف څخه مو د د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم.